چې دا کومک کړی اجر ثواب ورته ورکړي. خدا مهربان ده، خدای مهربان ده کنه. الله دې اسانه کړي درته. زمستان چطور تیر میشه؟ والا صاحب زمستان خو حال داره یک کمی مشکل بود. امروز از خیرات سری بیادری که کمک کرده بیادر خوشحال هستی. خوشحال هستی. السلام علیکم ورحمت الله دوستانو. الحمدلله د خوشحالۍ مقام دی چې کاکا او کاکا ته ورته خلک مو راغوښتي دي چې دغه پاتې باقي مانده ژمی انشاءالله په دغه موادو تیر شي. زموږ د ټول ژمي په شروع کې تاسو ته غږونه وه چې تاسو نه غوښتنې وې چې راځئ د قمر سره همکاري وکړئ تر څو پورې د ژمي کې هم خپل هېوادوالو ته لکه دا کاکا ګورئ معیوب یم. نو همدغسې ده ته ورته نور هم غریبان لرو، دلته کونډې شته دي، یتیمان شته، سپین ږیري شته. داسې ځینې کورنۍ دی چې هغوی بیخي د روژه کې هېڅ کار مار نه وي او کور کې حتی یو بوجۍ وړه څه کوي چې یو ګرد وړه هم نه وي. نو الحمدلله هغه دی څه مو چې غوښتل هغه انشاءالله هغه امید او خپله غرضو ته رسیږو. نو کابل دی 2500 کورنۍ دی راغوښتي م دی، دې ته مو خپل چې کوم حق و هغه مو ورته وسپارل. د کابل نه وروسته به انشاءالله نور ولایتونه هم وي، لوګر، پکتیا او خوست خو خلاص، نور ولایتونه به هم وي شمال طرف ته، همدارنګه قندهار طرف ته، غزني، زابل، هغه ولایتونه هم منتظر دي. ځکه که شروع کې ژمی دومره سخت نه و خو په د اخره کې ژمی سخت شو، واورې دي. نو طبیعي خبره ځینې ولایتونه داسې چې هغلته کار روزګار نه وي. نو د هغې په خاطر باندې موږ تاسو سره په د ژمي په شروع کې هم تاسو نه غوښتنه کوله. خو الحمدلله هغه دی ځینې ورونو کومک او مرستې کړې وي او څوک چې پاتې وي راځئ همدا اوس برخه واخلئ تر څو پورې داسې یو فامیل ته ستاسو هغه صدقه ورسیږي چې هغې درته ټول عمر دعا کوي. فقط دغه مې غوښتنه در څخه ده که چېرته غواړئ مرسته وکړئ یو فامیل سره تقریبا د $100 یا د هغې معادل چې څومره افغانۍ دي، فقط یو فامیل مرسته په غاړه واخلئ. باور یم چې انشاءالله الله اجر درکوي تر څو پورې هغې دا باقي مانده ژمی په خیر او عافیت سره تیر شي. الله یې تاسو نه راضي شي. وټساپ نمبر درته په سکرین ښکاري او آنلاین مرستو لپاره لینکونه هم شته. یو ورور یا خور سره به خبرې وکړو زیاتې نور به خدای پاماني کوم ما تاسو ته ویلي وو که نه. حاجي صاحب ستړی مه شې. څه حال دی؟ خوب هستی انشاءالله؟ آرام آرام ایست؟ زمستان چطور تیر میشه؟ والا صاحب زمستان خو حال داره یک کمی مشکل بود. امروز از خیرات سری بیادری که کمک کرده بیادر خوشحال هستی. خوشحال هستی. دعا خو میشه برایش. خداوند هر چی بده بیادر هر چی بخوای ازش اما هر چقدر که میخوای خدا بهش بده. اللهم امین. اول عمر دراز بده. اللهم امین. بس دغه دعا نه ده د مظلومانو دغه دعا بس ده. دغه حاجي صاحب ستړی مه شې. ستړی مه شو. څه حال دی؟ شکر د فضل. ژمي کې خو به د یخ نه شي انشاءالله. والا توکل په خدای ژمي تېروو هم یخ ده هم ګرم ده. شکر الله مهرباني. اوس به انشاءالله یو څه ناسته ګزاره شي. بس سلا دې باقي مانده ژمی خدای مهربانه په تیر بشي. سلا دې خوشحاله لره خیر وشي. هر چا چې دا کومک کړی اجر ثواب ورته ورکړي. اللهم امین. بس چې هر چا کومک کړی کړی دی مظلوم دعا ده که نه. باقي مانده که چا نه یې کړی راځئ تاسو هم مرسته وکړئ. یو هغلته یو کاکا راښکاري دې چورتي ولاړ دی، هغه سره هم خبرې کوو زیاتې واقع به بیا خدای پاماني کوو. حاجي صاحب محترمه ستړی مه شې. څه حال دی؟ ښه طبیعت دې ښه دی؟ ژمی څنګه دی؟ خدا مهربان ده. خدای مهربان دی که نه. الله دې اسانه کړي درته. انشاءالله دا باقي مانده ژمی خو به په خیر تیر شي که نه. دعاګانې خو به کوئ. اوس دا مظلوم ملت د به ډېر کم شي باندې خوشحالېږي. نو الله مو تانده خوشحاله او سوکاله لره. باقي وخت مو نور نه نیسم په لوی الله مو سپارم. السلام علیکم ورحمت الله.